زه به تاسو ته یو عجیبه ذکر درکم، یو عجیبه وظیفه به درکم او تاسو اهتمام پابندۍ سره ووایئ. ان شاء الله العزیز د اعصابو تکلیف، د دماغو تکلیف، د معدې تکلیف، ټینشن، تشویش، هر قسم مشکل وي په دې نیت باندې ووایئ، پابندۍ اهتمام سره ووایئ. ان شاء الله العزیز الله سبحانه وتعالی به آرام، اطمینان، د بیماریو نه نجات او خلاصون درکړي. المستدرک علی الصحیحین کې امام حاکم ابو عبدالله روایت نقل کړی دی، و دغه وظیفه د یو کم سل مرضونو علاج دی او پای کې سر فهرست په اول نمبر باندې دماغی اعصابی تکلیف، ټینشن، ډپریشن، تشویش، د زړه خفګان او پریشانی د ختمیږي. دا په دوايانو باندې، ګولیو باندې، پیسو باندې نه ختمیږي، دا په ذکر باندې، د الله د کتاب په تلاوت باندې وظیفه ورته وکړم ټولو ته زده ده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا وایي د هر مانځه نه بعد سل وارې وایي که په تا مشکل راغی بیا ما د مرۍ نه ونیسئ، بیا ما د ګریوان نه ونیسئ. اهتمام پابندي شرط. نو اطمینان د زړه خوشحالي، آرام، اطمینان ملاویږي د الله په یاد باندې. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته د خپلې تندرستۍ د فقر فاقې شکایت وکړلو. نبی صلی الله تعالی علیه وسلم دا وظیفه ورکړله، وظیفه ورکړه. هغه فرمایي څو ورځې بعد زما ټول مشکل ختم شو. یو ډېر سخت بیمار و، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورغی، د قرآن شریف یو څو آیتونه ویلي، د هغې په غوږ کې ورچوف کړل، صحتیاب شفایاب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه، ای عبدالله بن مسعود تا څه ویل په دې بیمار او مریض باندې چې الله پاک دته شفا ورکړه؟ عبدالله بن مسعود ورته آیتونه وښودل. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل د هر مرض علاج دی. څومره چې موږ د قرآن نه لري وو، په مرضونو او تکلیفونو کې به گرفتار اخته یو، قرآن ته ټیم ورکو، د الله کلام پابندۍ اهتمام سره ولولو، الله سبحانه وتعالی به موږ او تاسو ته خوشحالي را نصیب کړي.